نن کې هلي احترامات ملګرو بدرمانې ما امید نه چې ټول به خشاش بشاش نن یو ځل بیا مونږ راغلي یو نوی خوندور شانلې باندې مختلف نامې ورته خال خلي څوک ورته باره ټني بیټ باره او پښتو کې څوک ورته پتیسه وایي څوک ورته څلور ګوشته وایي او موږ سره ګل مرجان هم دی او دا لیبه تاسو ته هم ښایو ډېر ښایسته خوندور شانلې باندې او مخکې موبایل دور څه نه هغه ټایم دا لیبه مو زیاتر ډېره مهمه لیبه یعنی ډیره به روزانه روزمره شامله وه او روزانه به دا لیبه مو کوله او جناب دا لیبه تاسو ته هم ښایي او چا لیبه کړي هغو ته یې خوندونه ولې او چا نه یې کړي هغو جناب دا لیبه زده کولی هم شي او موږ سره اوسئ شه جناب اول به دا شیانې چکو سره تیره غوندې چکو یا بل څه خو لږ تیرې څلور لکیرې وی دا تاسو سکرین باندې کتلی شئ چې چکو مدد سره به تاسو څلور ښایسته خوندور شان لکیرې وی هغه نه پس به د مینځ کې یوه لکیره راکاږي بیا ورپسې یوه بله لکیره راکاږي یو بل لاین داسې جوړ کړي جناب دا شین یو بل یعنی سټیپ بای سټیپ به یوه لکیره وایي خو چکو ته د ګورئ څه د څه طریقې سره او په څنګه ښایسته خوندور شان لکیرې به وایي خو زیاتر کوشش کوئ چې سیده لکیرې وایي اوره بلې به خوندوره وي او باران شوی دی ستاسو یاد دی د ځمکه چې کوم دی نمجن غوندې دی اکثر چکو سره د کوم پاتری دی دا کړ کېږي شه جناب چې لکیرې وایي هغه نه پس به باره ګیټې راولې ګل مرجان هم باره ګیټې راخسي او جناب ما ورته تیلي راخسي میل داسې نه سره کې هر ورځ بدل وشي بیا هغه ټایم کې پیژندل نه شي سا کېږه ده جناب د کومې لکیرې چې وویلې دې باندې به سټیپ بای سټیپ یو دا کېږه دی او تاسو چې دی باره به دا کېږه دی باره یوه طرف نه شو باره د بل طرف نه شو شه جناب ګل مرجان یو مسټیک وکړو مخکې کېدولی او تاسو وکتلو جناب لیبه سټ کېدولی پهله میري ته کوې که زه کوم پهله تو که شه لیبه سټارټ شو جناب پهله سټیپ شو دا اوس به ګل مرجان هم بس شو ګل مرجان څه کوي څه اړوه ګل مرجان څه کوم دی پهله سټیپ یې ورانه کو خو اوس پته نه لګي څه کوم پارټ یې وجنګول او نور باقي تاسو لیبه ګورئ څه صورتحال یې راوځي ګل مرجان هم یو سټیپ یې وړو اوس بې پته لګي څه ګل مرجان څه کوي څه ډېر سوچونه به نه کوې سوچونه به ډېر نه کوې اړوه شه جناب لیبې کې دا اصول دي چې یو متي کاڼي باندې ګوته کېدی بیا به نړی خو ګل مرجان ته به پیله چانس یې ورکړو پوه شي چې یو متي د ګوته په کېدوله بیا به هغه ګیټې اړوي څه خبر وي دغه کېده وه سایډ ته څه اوس اړوه زر اړوي به خپله پوه څه خالي ځای وي اړوي به که نه اړوی اوس دو کې کوم کوې کو هغه تا مرضي ده دا د شو ده زر کیسې به ډېرې نه کوې نه ټکي خو به نه کوې موله شو ده اړوه کوم ډی ګل مرجان څه کوم دی که نه الله د خیر کې ډېر فارم کې روان دی دا خو وګټل نه ښه دا زما ښه دا وګټله شه الله ډېر سنګین روان دي الله د خیر کې چې سخت صورتحال یې راوځي دا داسې خوړی نه شي بس داسې کوم وړی اړوه کوم دي مرضي پوه شي کیسې به ډېرې نه کوې سپیډ وایه سپیډ حالات ډېر سنګین روان دي دا خو وګټله که نه طریقه مو ته ښایي بیا ولې رې وشي دا داسې ځي
اوس ما نمبر دی او تعالی بار دا د شو یو سار یو خور اوس تا سټیپ دی کوای زر زر اړاو سوچونه به ډېر نه کوي دا د شو بل اوس شیر یې خو یې ګیرې دا د شو بل اوس به یې څه پاتې په میدان لګي دماغ وکیل دی دا د شو بل دا د ملي امت نه غلط به نه ډای که نه داسې به راسي دي ته خو سټیپ نشته ټیګي به نه کوي دا د شو بل ډاوا 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 ډېرې کیسې به نه کوي نه ما والا به څنګه ډای خپل به ډای او که نه دا د یو دا د دوه تکړه یې ښه ته دماغ نه لړوئ پاته نه لګي چې ناسوار دی نه چوري که څه څنګه خپل ګیټه څنګه کاټ اوس به د پاته لګي ملمرجان والا چې کوم دي که نه ما نه یې دوه وړي دي ما د 15 شپې کو څه دا د بلن لاړو دا د بلن لاړو ګلمرجان والا یو پاتې شو مال شو که نه دا د بلن لاړو جناب ګلمرجان سر وخوړو جنابی علی دا پتیسه څلورګوشته 12 ټیکې 12 بیټ لیبا ګلمرجان ډېرو خطوبات وکړه خو دماغ یې نه لړولو پاته نه پوهېږو څه څه حساب څه ناسوار ورسره ختم شوي وو که څه حساب او جناب دا لیبا څه چا کړي موږ ته کمنټ کې جواب ضرور راکوئ او چا نه یې کړي دا څه کوم دی دا لیبا زده کوي ډېره ښایسته خوندور شان لیبا دی او موبایل دور سما و دا لیبا مو روزانه کوله او ډېر ښایسته خوند شان مزه به یې راکوله جی جناب زه عبدالرحمن تاسو نه اجازت غواړم تر بلې لوبې پورې د لوی الله په امان